د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر پر اساس له دې وروسته هیڅ طالب چارواکی حق نه لري د افغانستان له درې رنګه ملي بیرغ سره په رسمي او غیر رسمي مجلس کې راڅرګند شي. د دې امر پر اساس په ټولو دولتي بنسټونو او بهرنیو سفارتونو کې سپین بیرغ ځړول کیږي. ملا هیبت الله اخند په یوه بل امر کې د افغانستان د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو له لوګوګانو څخه هم د ملي بیرغ د رنګونو په پاکولو امر کړی دی. د ملا هیبت الله د موجودیت یا مرګ او ژوند په اړه ګڼ خلک شک لري. نوموړی چې د بلوچستان ایالت د یوې وروسته پاتې کلیوالې سیمې د جومات امام و، د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته په کوټه کې د طالبانو مشر وټاکل شو. له هغه وروسته چا د هیبت الله د لیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان کله ناکله ادعا کوي چې هیبت الله اخندزاده د کندهار په یوه نیمه مدرسه کې ناببره څرګندیږي. د ملي بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ملا هیبت الله اخند ته منسوب دوه حکمونه خپاره شوي چې طالبانو تایید یا رد کړي نه دي. د دې سره په هممهاله ډول د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو لوګوګانې چې د ملي بیرغ رنګونه پکې وبدل شوي دي. سلګونه افغان فعالانو د دې کار په غبرګون کې د ملي ټلویزیون له رسنیو سره د مقاطعې کمپاین پیل کړی چې په لږ وخت کې ډېر بدرګه شوی او د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو تعقیبونکي ورسره ډېر کم شوي دي. د افغانستان له ملي بیرغ سره هغه مهال حساسیتونه ډېر شول چې د بیرغ د کوزې پښتونخوا ملتپالو ډلو د پوځ د نارواو پر ضد په خپلو مظاهرو کې ورپاوه. قدرمنو لیدونکو، په دې هکله نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.